پیکنیک ندارم که چای بخورم از صبح تا من خانم گوشنال نمیشیتای هیچ ندارم. په داسې حال کې چې له ایرانه د افغان کډوالو اخراج لا هم په چټکۍ روان دی، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیسار فیلیپو ګراندي د هرات اسلام کلا کې د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر له نږدې څارلی او د راستنو شویو ستونزې اورېدلې دي. È stata un'operazione molto affrettata, molto precipitata. دا د هغو کسانو لپاره خورا سخت ننګونکي او بیړني عملیات دي چې ناڅاپه هر څه پرېږدي او افغانستان ته راستنېږي. لکه چې مو ولیدل د کډوالو ښه هرکلی کیږي، خو افغانستان له جدي ستونزو سره مخامخ دی او اوس باید یوازې له ایران څخه نه بلکې له پاکستان هم سلګونو زره کډوال ومني. یو غیر عادي او په ټوله معنا اضطراري حالت دی. Quindi una situazione anomala, insolita, ma un'emergenza a tutti gli effetti. د ملګرو ملتونو د چارواکي مني چې د طالبانو تګلارې د بحث او نیوکې وړ دي، خو زیاتوي چې د طالبانو د سیاست له امله باید د راستنو شویو افغانانو حالت له پامه ونه غورځول شي. د راپورټونو له مخې ایران هره ورځ لسګونه زره افغانان له هغې هیواده اخراجوي. د جولای میاشتې شپږمه هغه وروستۍ نیټه وه چې د کډوالو د اسنادو د تمدید لپاره ورکړل شوې وه، خو ایران کې د افغان کډوالو اسناد تمدید نشول او لا هم په چټکۍ سره اخراجیږي. ډېر راستانه شوي افغانان په خپلو ولایتونو کې د سرپناه له نشتوالي شکایتونه لري. زما ستونزه دا ده چې ایران کې د کور مالک زما پیسې را نه کړي او تش لاس یې اخراج کړم. اوس کور نه لرم او همداسې هرات ته ځم. نه ځمکه لرم، نه کور لرم او نه خیمه. ساعتونه وشول چې زه او میرمنه مې دلته وږي تږي ناست یو. زما لاسونه یې ولچک او بیا یې اخراج کړم. اوس مې لاسونه درد کوي. اخراج شوي افغانان د ایرانی چارواکو او عوامو خلکو له ناسم چلن او زور زیاتي شکایتونه کوي. د راپورټونو له مخې ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغانان په قانوني او ناقانونه توګه اوسیږي. د ایران حکومت که څه هم ظاهرا د هغو افغانانو د ایستلو پریکړه کړې چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، خو ډیر شمیر راستانه شوي افغانان وایي د اسنادو په لرلو سربیره هم له هغې هیواده په زور ایستل شوي دي.